هغه کومه مجبوري وه چې یو یتیمه پیغله ز.نا ته مجبوره کړه، خو په لاره کې ورسره بیا یو ځوان څه وکړل. سلامونه دوستانو، یو عبرتناکه قصه در سره شریکوم. ویډیو خامخا تر اخره وګورئ. دوستانو، متل دی چې مجبوري بده بلا ده. همدغسې مجبورۍ په مخه کړې یو جینۍ چې کله د موټر مخې ته ودرېده، موټر ته یې لاس ورکو او موټروان سره یعنې ډرایور سره بغیر د څه تپوس او پوښتنې په مخ کې سیټ کې کېناسته. ډرایور ورته وویل چې ته چیرته ځې؟ جینۍ ورته وویل چې زه هېڅ چېرته هم نه ځم، غواړم چې تا سره یوه ډېره ضروري خبره وکړم. ډرایور ورته وویل چې خبره دې کوه، څه وایې؟ جینۍ ورته وویل چې زه ډېره زیاته مجبوره یم او نن له کوره راوتلی یم، غواړم چې ته راته پیسې راکړې او چې ما سره هر څه کول غواړې، زه تیاره یم. هلک چې کله دا خبرې واورېدې نو ویې چې استغفرالله، دا څنګه خبرې کوې؟ ته خو زما د خور په ځای. هغه کومه مجبوري ده چې ته یې دې ځای ته رارسولې او ما سره ناروا کار ته مجبوره شوې؟ ځکه چې ته خو یوه ډېره ښایسته جینۍ یې، که یو چا سره واده وکړې نو ژوند به دې ډېر په خوشحالۍ تېرېږي. جینۍ ورته وویل چې ستا خبره خو سمه ده، خو موږ ډېر زیات غریبانان یو، هېڅوک نشته چې موږ ته لاس راکړي. تر اوسه پورې مو په کور کې ګزاره روانه وه، خو نوره زموږ ګزاره ګرانه ده. هلک ترې پوښتنه وکړه چې ولې څه چل شوی؟ جینۍ ورته وویل چې ما پلار او ورور لرلو، ډېر ښه ژوند مو روان و، خو څه موده وړاندې زما پلار او ورور د کار نه واپسۍ کور ته د راتلو په دوران کې په یو حادثه کې خپل ژوند له لاسه ورکړو. د هغې نه وروسته په موږ باندې بدې ورځې شروع شوې. څه موده مو د پلار په شتمنۍ باندې ګزاره وکړه، یعنې هغه چې څه ګټلي وو په هغې باندې مې ما او مور ګزاره کوله. خو چې کله هغه پیسې هم ختمې شوې نو اوس مې مور هم د بیمارۍ او د غم له وجې د مرګ په بستره باندې پرته ده او زموږ بله هېڅ سهاره نشته چې موږ څه وکړو. زه یکې تنها د کور سهاره یم او نن مې وړومبی ځل دی چې د کوره راوتلی یم په دې تکل کې چې پیسې وګټم. هلک چې دا خبرې واورېدې نو ډېر زیات خفه شو او توبې وویستې. جینۍ ته یې وویل چې هېڅکله هم داسې غلط قدم اوچت نه کړې. هغه یې بېرته راتاو کړه او تر کوره یې ورسوله او ورته یې وویل چې ستا د مور هر څومره دوایانې او ستاسو د کور څومره خرچه کېږي هغه به زه د الله د رضا دپاره پوره کوم، خو ته هېڅکله هم داسې څه غلط کار مه کوه چې په هغې باندې د ستا د کورنۍ سر ښکته شي. جینۍ ورته وویل چې کومه کورنۍ؟ موږ سره خو مې خپل خپلوان هېڅ امداد هم نه کوي. چې پلار مې ژوندی و نو هر چا به راسره خپلولي او رشته پالله، خو چې پلار مې مړ شو نو اوس بې څوکه شو، هېڅوک هم زموږ خواته نظر نه کوي. هلک ورته وویل د چا چې هېڅوک نه وي نو د هغوی الله پاک وي. تاسو هېڅ فکر مه کوئ، زه به د الله په حکم سره ستاسو ټول ضرورتونه پوره کوم. د هغې نه وروسته هلک د دغه جینۍ مور سره هم ملاو شو. د هغې پرچې یې راواخیستې او ټوله دوایي ورته راوړه. کله چې کور ته راننوتو نو د دغه جینۍ مور چې بوډۍ وه دغه هلک یې کلک په غېږ کې ونیو او د خپل زوی مینه یې پرې ماته کړه او کله به په ژړا شوه، کله به یې خندل، داسې ښکارېدل لکه ذهني توازن یې چې بېللی وي. نو دوستانو، ولې به نه وي؟ ځکه چې د یو چا د کوره داسې غبرګې جنازې ووځي او هېڅوک یې هم د ساتنې نه وي او یو او بل ته محتاج وي، نو په هغه به دغسې حالت نه راځي، نو نور به پرې څه راځي؟ دوستانو، د دې واقعې شریکولو نه مې مقصد همدغه و چې موږ خپلو او خپلوانو او کلي اولس کې د بېوسه خلکو سره مرسته او کومک وکړو چې بیا هېڅوک دغسې مجبور نه شي او د پیسو ګټلو لپاره دغسې غلطه او ناروا لاره اختیار نه کړي لکه دې جینۍ چې اختیار کړه. خو په یو داسې ښه ځوان باندې پیښه شوه چې هغه د دغسې ګناهونو نه راوګرځوله او د دوی ذمهواري په خپلو اوږو باندې واخیسته. موږ تاسو له هم پکار دی چې د داسې مجبوره خلکو سره تر خپله وسه مرسته وکړو. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو خامخا راسره خپل نظر کمنټ کې شریک کړئ او د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره پشتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ. ډېره ډېره مننه.